ټیسټونه وشي چې دا ما په یو هفته کې انځلي 10 ورځې وشولې یو هفته چې ما دا یخته نه دي انځلي د میډیا والا زما اواز اوچت کړئ د ډېرو خلک اواز مې اوچت کړی دی زما د خان که بېګناه دی به په ما باندې پټرول واړوئ ما سره د دې بچو اوسېدی لرې بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په مردان کې چې کومه واقعه رامخې ته شوې وه پری خان کومه ټیک ټاکره چې وه په هغې باندې چې پولیسو کومه چاپه وهلې وه د پولیسو چې کومه وینا وه چې 2 کسان د سره ګرفتار کړی شوي دي کومه قصه چې هغې نه به تاسو خبر یئ خو د هغې چې بیا کومه ویډیو راغله نو هغه هم تاسو کتلې اوس راځو کوم پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس چې دی په هغې باندې یو ایکشن هم اخیستی دی په هغې کې هغوی یو پوسټ کړی دی په هغې کې هغه وایي مردان میں پری ٹک ٹاکر کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی اپنے جان کی حفاظت کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ٹیم شہنام خان کی قیادت میں پری کے گھر پہنچ گئی اور اسے ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کروائیں یعنی د پاکستان کم هیومن رائټس د سره که تاسو په تصویر کې لیدې هم شئ زیشان کم چې یو سوشل ایکټیویسټ دی هغه هم په دې باندې ویډیو کړی دی او په دې کم هیومن رائټس کومه ناسته چې وه په هغې کې هم شامل وو د دې کم بچي چې دی هغه هم تاسو کتلی شئ پری خان کومه وینا چې ده چې هغه معذوره دي او داسې وینا کوي دې نه علاوه د هغې کم مور او پلار کم خاندان کم کسان یعنی کم چا په کور کې چې ناست دي هغه هم په دې کې هغه شامل وو د هغه کومه وینا چې وه هغه هم وایي چې د پولیسو چې کوم الزامات لګولي دي هغه موږ مسترد کوو داسې قسمه څه کیس هغه مخې ته نه دی راغلی نو دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان